بیا به مو ارمان کړي زمانې ته ور پزړه بایو مونږ بس بیرې خاورې اغوستې وی د بایو. السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. درته په دې ویډیو کې په څو مسایلو خبرونه لرو. هیله ده د ویډیو تر پایه پاتې سئ را سره. د نجونو مکتب، د پخوانو جنرالانو خبرې او همدا ډول په افغانستان کې روان پراخه او پریمانه پرمختیایي کارونه. په دغه دریو موضوعاتو به درته په دې ویډیو کې وغږیږو. راځو تر ټولو مخکې به د پخوانو تښتېدلو جنرالانو د خبرو په اړه درته یوه لنډه وینا ولرو. د تیر جمهوریت د تښتېدلو جنرالانو جملې څخه یو هم جنرال خوشحال سادات ده. خوشحال سادات لاره د کونړ ولایت اوسیدونکی ده. خوشحال سادات په تیر جمهوریت کې په لوړو څوکیو مهمې وظیفې اجرا کړې دي. دغه جنرال امریکایانو ته تر دې حده نږدې و چې اشرف غني هم پر خپل ځان وډار شو. کله چې د دومره ستر پرمختګ ولیده دا یې له وظیفې لرې کړ. وروسته دغه تښتېدلی جنرال هم د افغانستان له سقوط سره یو ځای وتښتېده. په لومړیو کې د ځینې ملګرو ته میسیجونه کړي چې ګواکې افغانستان ته بیرته راځي. همدغه پلاستیکي جنرال خوشحال سادات د جمهوریت په اړه داسې څرګندونې کړې وي لکه دا چې د جمهوریت دښمن تیر شوی وي. ان تر دې ویلي چې د په جمهوریت کې په ټول عمر کې له 4 ورځې په خپل زړه کار کړی ده. نور دا هیڅ کله هم په جمهوریت کې خپلواک نه و او هیڅ کله هم په خپل زړه کار نه ده کړی. دا د هغه خبرې دي چې په د امارت په لومړیو راتګ کې یې کړې وي. په همدې توګه څو ورځې وړاندې هم وویل چې ښه شو چې طالبان راغلل. هغه جاسوسان چې دلته راټول شوي وو هیڅ چا سره هم دا وسه نه وه چې دغه جاسوسان له دې وطنه وشړي. یوازیني خلک طالبان وو چې دغه جاسوسان یې له دې وطنه وشړل. ښه شو چې دوی راغلل چې دغه جاسوسان وشړل سول. خو په یو تازه مرکه کې دغه پلاستیکي جنرال ویلي چې ګواکې بیرته افغانستان ته راځي او جګړه کوي. دا ځل جګړه به یې تخنیکي او د ټکنالوژۍ جګړه وي. نه پوهېږو چې څه ډول تخنیکي جګړه، څه ډول د ټکنالوژۍ جګړه. خوشحال سادات نه د کوم هیواد دفاع وزیر ده، نه د کوم هیواد استازی ده چې ډرون الوتکې ولري، بل ډول مهمه ټکنالوژي استعمال کړي. که دلته راځي خو مخامخ جګړه به کوي، خو څه ډول ټکنالوژي دا استعمالوي؟ که نه بیا هم د امریکا څخه پروژې او قراردادونه اخلي او دلته راځي جګړه پیلوي. خو دوی دې بېغمه اوسي چې امریکا داسې زړه هیڅ کله هم نه کوي چې بیا دې سیمې ته راشي. امریکا په دې سیمه کې داسې اقتصادي تاوانونه لیدلي چې هیڅ کله به هم زړه ښه نه کړي چې بیرته دې هېواد ته راشي. همدا ډول تاسې هم ازمایلی یاستئ. دغه پلاستیکي جنرالان چې د ده په شمول نور هم ورسره وو د ټولو کارنامې امریکایانو ته ګوته په ګوته معلومه دي. هغوی پوهېږي چې د دوی له رشوت څخه بل کار نشته ده. همدوی و چې امریکا یې د ذلت او ناکامۍ کندې ته ور ټېل وهله. که چیرې دوی ښه حکومت جوړ کړی و امریکا به هېڅکله هم دلته نه وه ناکامه سوي، ځکه بیا د ولس ملاتړ ورسره پیدا کېده. خو هغه څه چې دوی د امریکا په ماتې کې تر ډېره ونډه یې درلوده د تیر حکومت همدغه پوځي او سیاسي مشرانو رشوت و چې دوی په داسې اندازه رشوت اخیسته چې د نړۍ په سطحه افغانستان لومړنی هیواد و چې د رشوت په درجه بندۍ کې د نړۍ په هغه هیوادونو په سر کې لومړی قرار درلود چې هلته رشوت موجود و. خو دغه جنرالان اوس هم شرم نه لري، بیا هم راځي او د خپل ولس پر وړاندې داسې خبرې کوي چې ګواکې دوی بیا راځي او بیا ولس سره هغه څه کوي چې پخوا یې کول. د جمهوریت په وخت کې د ورځې 300 پورې انسانان وژل کېدل. دغه انسانانو په وینو نورو انسانانو تجارت کوه. کله به چې یو پولیس یا اردو عسکر ووژل شو مرکز ته به یې راپور نه ورکوه، معاش به د اردو هغه قمندان اخیسته. همداسې له دې څخه پرته ډېرې نادرې کیسې دي چې په تیر جمهوریت کې تېرې شوي. خو تر ټولو نادره کیسه چې دغه پلاستیکي جنرال ته یې غواړو وریاده کړو هغه دا ده چې 2 امریکایي جنرالانو او 15 سپیانو په یو افغان جنرال باندې جنسي تیری کړی. دا هغه خبره ده چې یو افغان سناتور یې کوي. د یو افغان په توګه موږ ته د دغسې خبرې اورېدل شرم ده. موږ باید دغسې خبرې نه وای کړې. خو دغه پلاستیکي جنرالان بیا هم په خپل ځای نه کیني او هغه څه چې کړي دي له هغې څخه شرم او حیا نه لري. واقعا طالبان شریف انسانان دي. دغه پلاستیکي جنرال ته تر اوسه یو طالب هم په ټویټر او نور رسنیو کې دغه پیغور ورنکړ چې ته خو هماغه یې چې په تا باندې 2 امریکایي جنرالانو 15 سپیانو جنسي تجاوز کړی او اقرار هم ته خپله کوې، ستا د دولت خپله شخص دغه اقرار کوي. خو دوی
د افغانستان یو ډیپلوماټ چې پاکستان نیولی او هر ځل یې طالبانو ته مخامخ یادوي او ورته وایي چې د ملا ضعیف پرتوګ مو چیرته ده، د ملا ضعیف پرتوګ ورته یادوي. دا ډول یو بله خبره چې دغه پلاستیکي جنرال کړی چې د سمې سادات تاجکستان ته د مقاومت لپاره لیږلی چې له هغوی سره وګوري تر څو په ګډه د طالب پر وړاندې جګړه وکړي. دا ضد او نقیص ویناوې د دروغو څرګندونې کوي. تېره هفته یې ویل چې ښه شو دغه مقاومتیان له افغانستان څخه وتښتېدل، دوی جاسوسان وو، خو نن وایي چې خپل ملګري یې هلته لیږلي تر څو له دوی سره یو ځای جګړه وکړي. دا هغه ضد او نقیص خبرې دي چې دا یې کوي. که دوی وایي چې په اسلامي امارت کې مشکلات شته ده، واقعا مشکلات شته ده، ډېر شته ده، خو هیڅکله هم جګړه د حل لاره نه ده. یو ځل بیا د مظلومو افغانانو وینې تویول داسې جرم ده چې دا جرم هیڅکله هم د بخښلو جرم نه ده. دا ځل که جګړه راځي یوه داسې جګړه به وي چې د افغانستان په ویشلو او تجزیه کولو به پای ته رسیږي. خو د دې ترڅنګ هیڅکله به هم امریکا ونه غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي. همدا تېره ورځ د امریکا د دفاع وزارت له هغې پریکړې څخه دفاع کړې چې دوی په افغانستان کې نور نشي پاتې کېدلی او دوی ښه کړي چې له افغانستان څخه وتلي دي. راځو دوهمې موضوع ته چې هغه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم بندول دي. د نجونو د مکتبونو او پوهنتونونو بندول هغه څه دي چې د ټولو مشکلاتو بیخ او بنیاد همدا ده. دا یوه داسې غوښتنه ده چې د خپله د 98% د اسلامي امارت د خپلو مبارزینو او د اسلامي امارت د 98% ملاتړ غوښتنه ده. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پرون اشرف غني ته خاین ویل، پرون د اشرف غني د حکومت څخه زړه توري و، اسلامي امارت ته خوشحاله و، په داسې کړنو سره بیرته یې دې ته واداره کېږي چې اشرف غني ناتل جوړ کړي. لکه څنګه چې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو له امله له یو منحوس نجیب څخه یو اتل جوړ شو، همداسې به د اسلامي امارت د دغسې کړنو له امله له یو منفور او عصبي انسان اشرف غني څخه اتل جوړیږي. اسلامي امارت باید له ډېر دقت څخه کار واخلي، د نجونو د تعلیم مسلې لپاره یو واحده خبره وړاندې کړي. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو د تعلیم په اړه د شیخ عبدالسمیع غزنوي یو ویډیو کلیپ چلیږي چې په هغه کې په اسلامي امارت نیوکه کړې ده چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د نجونو ښوونځي بندول شرعي اړخ نه لري. ورپسې د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم په یو ویډیویي وینا کې ویلي دي چې تېره ورځ یې د یو ملا خبرې واورېدلې چې خپل اجتهاد یې کو په شیخ عبدالسمیع غزنوي باندې رد کړی ده. دا هغه مشکلات دي چې د نجونو د ښوونځیو د بندولو څخه به را پیدا کېږي. لکه څنګه چې فاروق اعظم وردک په یو مشوره کې چې د اسلامي امارت یو غړي ته یې لیږلی ویلي چې له دې څخه به داسې حالات را پیدا کېږي چې د اسلامي امارت په داخل کې به علما د یو بل پر ضد ودرېږي. عیناً همدغسې حالات به راځي. د دې ترڅنګ که نورو زیانونو ته یې وګورو، که په لنډو وخت کې مې اورېدلي بي بي سي د درس په نوم یو خپرونه اعلان کړه. په دغې خپرونه کې څوک درس ورکوي؟ هغه نفر چې ماشومانو ته به درس وایي کاملا په غربي لباس باندې ملبس دي. یو شاګرد چې له دې څخه روحیه اخلي، هغه شاګرد څخه موږ باید څه تمه کولی شو چې هغه د اسلامي تهذیب ولري. همدا ډول کله چې یو نصاب جوړیږي هغې کې تر ډیره پورې په دې فکر کې چې دغه عکس په دې کتاب کې د ماشوم لپاره لګیږي دا باید څه ډول عکس چاپ شي، څه ډول عکس ورته ولګول شي. خو هغه څه چې دغه خپرونې د میډیا له لارې دوی ته ښیي د اسلامي امارت ته هیڅ سانسور لاندې نه راځي. څه یې چې خوښه وي هماغه ورته تدریسوي. کېدای شي دوی ته به بله ورځ انلاین شهادتنامې او سرټیفیکیټونه هم ورکړي چې د دوی په دفترونو کې به په همدغه سرټیفیکیټونو بیا وظیفه کولی شي، چې دا د اسلامي امارت لپاره ډېرې ناوړې پایله لري. که څه هم په وروستیو کې یو میکانیزم چې د نجونو د ښوونځیو همدا ډول د هلکانو د مکتبونو او مدرسو د جامو په اړه راغلی ده، په دغه میکانیزم کې د نجونو ښوونځي د 6 څخه تر 12 پورې د لباس میکانیزم جوړ شوی ده او داسې اوازې هم دي چې ګواکې د نجونو د تعلیم په اړه میکانیزم جوړېدو ته نږدې شوی ده. خو تر څو چې دا خبره واضحه نشي دغسې ګونګ پاتې کېدل د اسلامي امارت لپاره په ډېر زیان ده. فقهي قاعده ده چې وایي درء المفاسد اولی من جلب المنافع. د مفاسدو د دفع کول د مصالحو یا ګټو د ترلاسه کولو څخه دا ډیره غوره دي. کم مفاسد چې د نجونو د تعلیم د بندولو څخه منځته راځي هغه د هغو ګټو څخه ډیر کم دي چې د نجونو په بندولو کې رامنځته کېږي. همدا ډول اسلامي امارت له لوري چې کوم پرمختیایي کارونه روان دي هغه ډیر ښه روان دي.
د هغې وروسته چې د مطیع الله ویسا په نوم یو جاسوس د اسلامي امارت له لوري ونیول شو، د پخوانیو تښتېدلو جنرالانو شور په ټولنیزو رسنیو کې تر ډېره اورېدل کېږي. داسې ګومان کېږي چې مطیع الله ویسا یو غټ جاسوس و، نو له همدې امله دوی هم راپورته سوي تر څو خپل زړه یخ کړي. محترمو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه راسره پاتې وئ.